یو سړی خپل بیبي سره جما وکړه د شپې او بیا سحر سبا نه پس هغه لمبېده، نو په غسل کې 3 سیزه فرض دي. څو کم دی ویلی شئ؟ په غسل کې 3 سیزه فرض دي. یو پوزه کې اوبه اچول، هغه اوبه لږ غوندې راښکل چې دې ځایونو پورې راورسي. د هغې وجه درته علمي وجه ووایه. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا. فَطَّهَّرُوا صيغه د مبالغه راغلی ده. صيغه د مبالغه تقاضا دا کوي. الله وی که تاسو په جنابت کې شوي نو فَطَّهَرُوا، تاسو حتی الامکان ځان پاک کوي. مبالغه به کوي په پاکوالی کې. نو مبالغه دا معنا چې کم ځای ته اوبه رسېدل ممکن دي په بدن کې، هغه ځای ته به په ټول بدن کې اوبه رسوي. نو پوزې ته اوبه اچول چې دي لږ به راکاږي چې تر دې ځایونو پورې راشي. بل خوله کې به غړغړې کې، خوله به د اوبو ډکه کې، بیا به غړ 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 3 ځل به دا کار کې. پوزه، خوله او ټول بدن لمدول، دا 3 فرض دي په غسل کې. اوس تو وایا که یو سړی جنابت کې شو او سحر لامبي، که پوزه کې اوبه راکوي هم تېرېږي او که خوله کې غړغړې کوي هم تېرېږي. اوس به څه چل کوئ؟ وایه ماما ماښام ته که چا ویلو؟ چا ویلو؟ ماښام به بیا ولامبي که نه؟ ښه خبره ده. دغه کېږي ولې یېرېږه ما. اوس ورځې خو که دا پوزه کې اوبه راکاږي نو عموم چې دی تېرېږي، روژه ماتېږي. که خوله کې غړغړې کې هم تېرېږي. ماښام نه وروسته به ولامبي. بیا خبره ښه کړې. تر ماښامه پورې به دی په غسل کې مونځ به ټکی نه کوي. ایسے ہم سوچ کر اوئی تجھے کیا سناؤں میں دل ربا. یو معشوقی عاشق نہ تپو سکڑو سال دے اگر تل تجھے کیا سناؤں میں دل ربا، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیرے ہی اشارے کی بات ہے اور میری زندگی کا سوال. تجھے کیا سناؤں میں دل ربا. خدای بندگانو دې قوم ته به سړی تاسو دومره اندازه ولګوئ. روژه ده، دا هغه خبرې دي چې زه تاسو ته کوم، دا په تاسو ټولو فرض دي زده کول. او روزمره دا کار تاسو سره کیږي. خیر دی کې 95% 80-90% ښځو والا یې توقعات کیږي در سره. او تاسو به څه کوئ؟ تاسو خیال لرئ؟ عزیزانو آسان علاج، پوزه کې اوبه چې واچې راکاږه ما، پوزه کې به اوبه واچې او لمده ګوته به چې کوم ځای پورې تلی شوه پوزه کې نو نه به باسي. به د پوزې استنشاق وشو. ٹھیک شو؟ 3 ځله به داسې چلو کې، خوله به د اوبو نه ډکه کې. په پېشمني کې خو که خیال وکړئ سړی روټۍ چې وخوري اوبه خو څکي که نه؟ که نه څکي؟ تاسو څه چل کوئ؟ اوبه څکئ که نه؟ که اوبه نه څکي چای خو څکي که نه؟ شنې یا تورې. علما لیکي چې د ورځې دې غرغړې بیا نه کوي. دا هغه پېشمني کې چې کومې اوبه څکلي دي هغه قایم مقام د غرغړو شوې. ما په دې خبره پوه شو؟
د پېشمنی چې دس کړی دي قائم مقام د غړغړو شوي او پوزه کې به بخالي واچي او لمدا ګوته بدرې ځل پوزه کې وي او نور ټول بدن بلون کې هغه خرو جماعت سره تعلق نشته بس غسل نه وته تاسو خیال نو عزیزانو عرض میں داو چې څنګه منځ فرض ده داسې ضروريات د منځ داس د کول فرض ده څنګه چې روزه فرض ده داسې ضروريات د روزه فرض دي څنګه چې حج فرض ده داسې ضروريات د حج فرض دي څنګه چې زکات فرض ده داسې ضروريات د زکات فرض دي څنګه چې کلمه فرض ده دغه سي ضروريات د کلمې فرض دا روزه ده ما 13 جمعه کړو چې ګورای واوري او بیا واوري کدا روزه تاسو درجه د قبول تر رسول غواړي کم سره چې په کم کندي کې اوسېږي او کم سره په کومه محله کې اوسېږي نو د سی ای ډی په شان بدی د هغه محلي انکوایري کړی وی انکوایري چې دې کورونو کې وګرځا وګوره چې د چا ماخامه خوار نه یا وګوره چې د چا پښمنه خوار نه کله چا یو ماخامه خوارو او روزه په بو ما تکړه یا پښمنه په بو روزه ودیوا الله با ټول محله جهنم ته دی او د ټول محله روزه با الله د شیطان پاروا کی او د یو بم نه قبلې دې ته سوچو عزیزانو د بدر جنگ دی جنگ مون خدای دې زمون سټي او باسي مون خدای راستی کا بنی آدم یو خدای راستی کا ما ته خدای خپل ځان انسان ښکار خطا نشي تاسو به تاسو به خلک بزرگان یې نیکان یې زه خو دې ځان ته انسانم نه وایم انسان څه ته وایي اول خود د انسان په لفظ سوچ وکړئ چې مونږ باندې خدای پاک انسان نامه ولی خدا انسان وی یو بل سره مانوس په یو بل قربان د یو بل علاج انسان دیته وی انسان دیته وی چې په دې روزه کې روزه نیولې په ځان پیریان راوړي ګاز بل سړی به بي ګناولي انسان دیته وی په معمولی خبره باندې با د یو بل بچی خوار کی د یو بل خزي به کونډي کی بیا مغه خلک ګرځي تا ما پسې به ګرځي اله جرګي دی ولا جوړه دا پلانې دی قسمونه دی او دادی په خدای په عظیم کار الله دې زما د سر دشمن چې د سر دشمن وي او سر را نه پرې کوي نو دې خدای تانه تا اسپیټال تا او کچرو ته نه محتاج کړي تانه ته چې ورشي خپل عزت وګوره کچرو له چې ورشي د سپي غوندې به ولاړې د سپي غوندې په برنده کې به د سپي غوندې ولاړې چې ځان ته څوې د سپي نظر به درته هغه د مجسټریټ د عدالت چپړاسي هم نه کوي د سپي غوندې به ولاړې اسپیټال ته چې لاړ شي د سپي غوندې به د مریض پروتي په ځمکه به پروتي وینې به تې بیږي کمپاوډر نرسه د کچنۍ خو راوستل داسې ده لکه د لندن ملک الزبت چې راوست ته به نرسه ستا پلار دی راوړي د سپي غوندې به پروت نو دې زمانه کې د سر دشمن دیم خدای پاک مه محتاج کوه دې درې ځایونه او دا درې ځایونه ولې خراب دي دا درې ځایونه یو منټ کې به ټیک شي یو منټ کې قوت
قوت لاس کې راکا او تانه تزم تو وګوره قوت لاس کې راکا او اسپیټال تزم تبیا تماشا وکا خیال دراره قوت لاس کې راکا او کچرو تزم تبیا تماشا وکا چې عدل څنګه کی او انصاف څنګه کی استاد ملک میں عدل و انصافی کم ملکی چې د سینټ ټیکټونو په 10 لک روپے خرج ایو پکې کروڑپتی سینیټر شوی دی کمانډر ورته وي مال خدای به سمل پیپر کې د دې بچو کې دا کم چې سینیټران شو دوی به سمل پیپر کې دو مليان پکې سینیټرانو 12 کال سینیټرانو نه شریعت شو نه مذهب شو نه څه شو سره کېږي لکه وای شریعت دل د پاره کېږي مالداد سي مثال ده لکه دلته چوړیانو جمعداري ته سره الیکشن ته ودرېدو ما سوتن ما ته راغی چې زما الیکشن ته ولاړم ما ته څه کوي ته مولای کنه کور دی وران شه نه الیکشن ته سره ودرې ویجی اسلام د پاره ودرېږي نو مال د اسلام او د چوړیانو جمعداري تراغه اندازه وکړه چې څومره هېری پھیری پکې وش نن د تمام دنیا د مسلمان ملکونو دا حالت دی او که ژوندي وي زه درته وښیم نن د بعضې تالیسټو خو ما ته خطونه هم راغلي دي د بعضې روټي خلاصو ما ته خطونه هم راغلي دي چې ته د صدام حسین ښه وی او هغه ملیان پانسي کړي او هغه ملیان مړه کړي مال که د صدام حسین په ځای زه شاید چې یو ملا هم رانه ژوندی نه وی پاتې ته پوه شې جمال عبدالناصر د مصر بادشاه چې د امریکې دشمنو هغه دې خلکو کافر کړو که نه جمال عبدالناصر چې د امریکې دشمنو کافرو کرنل قذافي چې په خپل مخ کې منځونه ورکي او د جمعې خطبه په جمعات کې په خپل وي بادشاہ دې د لیبیا او د جمعې خطبه دې ورکي او د جمعې منځ دې ورکي چې د امریکای دشمن دی هغه کافر کړي دي تر اوسه پورې په پاکستان کې د جمعې خطبه او منځ یو وزیر اعظم او صدر ورکړي دي چرته گورنر ورکړي دي چرته وزیر اعلی ورکړي دي مونږ ټول د جنډه بازار پیجلاګان واورو کنه دی کړه دي چا په خپل د جمعې منځ ورکړي کافر دی ولی ځکه چې د امریکای دشمن دی نو جمال عبدالناصر کافرو د مصر بادشاہ ځکه چې د امریکای دشمنو کرنل قذافی کافر دی اگر که مخکې منځونه ورکړي او خطبه وي او د مدینه منوره غوندې یونیورسيټي جوړه کړې ده او بخاری او ترمذی پکې پڑھاول کېږي کافر دی ځکه د امریکای دشمن دی صدام حسین کافرو ځکه چې د امریکای دشمنو مبارکم شاه ان شاء الله ټول ملکونه به ان قریب وګورئ چې امریکای له خپل ملکونو کې اډې ورکړي ټول ملکونه اسلامي به وګورئ امریکای له اډې ورکړي چې امریکای خدای دې په خیر خیریت سره د بوش د کګي خلې راولا خو چې زما تخت له خیری او زما دې لوی خلکې له خیری او دې تا نو ورکړي په بڑا ډیره کې ورکړي دی وکنه تنن د امریکای خیرات خور نه او دې څه हम किसी शर्त पर अमेरिका के इमदाद कबूल नहीं करेंगे जमन खोया मखे हम किसी शर्त न माने मखसरे दे डांडत कई मखकीने दोने यो खबर करे वाला आकड़ा मखसरे दे डांडत कई जुदा के शर्त न माने तेल दे पेट्रोल